بسم الله الرحمن الرحیم. دا یوه ډېره زبردسته سبق آموز واقعه ده. خو دې واقعې نه مخکې زه تاسو ته یو مثال در کوم. په یو علاقه کې یو کس اوسېده چې د هغه نوم عبدالرحمن و. د عبدالرحمن ډېر ښه سړی و. ور ده سره چې کوم دهقان و د هغه نوم ننګ و. یو ورځ یو سړي څه ضرورت راغی او په عبدالرحمن پسې لاړ چې ماله د کروندې دپاره قلبه پکار ده. عبدالرحمن ورته وویل چې صحیح ده، سبا راشه او قلبه بوځه، ځان له خپل کرونده وکړه. خو چې کله دا سړی سبا لاړ نو په اتفاق سره عبدالرحمن چې دا کور نه و، د هغه دهقان چې هغه کور و، هغه ورته وویل چې زه پرون راغلی وم او ستا نیک چې دی هغه ته ما ویلي وو چې ماله قلبه پکار ده، او هغه ویلي چې بوځئ. نو ماله قلبه چېرې دا پکار ده، زه پرې خپله کرونده وکړم. کله چې دا خبره دی دهقان واورېده، ننګ واورېده، ننګ ډېر غوسه شو چې زه چېرې دا قلبه نه ورکوم. او ورته وویل چې ما ته عبدالرحمن ویلي بوځئ. هغه وایي که عبدالرحمن یې ورکوي خو ننګ یې نه ورکوي. نو اوس دا واقع چې ده دا د یو بادشاه د هغه سره د وزیر او د یو زمیندار واقع ده. و یو بادشاه ډېر عادل، ډېر زبردست بادشاهت به یې کو. هغه له به چا هر شی په تحفه کې ویل، هغه به هغه له د وخت مناسب ښه انعامات، سونا، جواهر به له ورکول. یو زمیندار دا سوچ وکړو چې پلاني بادشاهت چې دی، پلانی بادشاه چې دی، دله چې څه هم په تحفه کې ویسي، د هر څوک چې هغه له ښه نوازش کوي. لہذا زه هم زمیندار سړی یم، زما هم زمینداره ده، زه هم په دې کې څه ښه څیزونه چې دي دا د ځان سره ویسم او بادشاه شاید ماله هم څه تحفه راکړي. دې زمیندار په خپل په کرونده او په دې څیزونو کې څه ښه څیزونه وکاته او په خرۍ بار کړه، د بادشاه دربار ته روان شو. دی چې کله د بادشاه دربار ته ورسېد او په ګیټ باندې چې کوم پیرونکي وو هغو ته وویل چې زه د بادشاه سره ملاقات کول غواړم او ما بادشاه له تحفه راوړله. هغه ولاړه بادشاه ته وویل، بادشاه اډر ورکړو چې دا سړی دننه راپرېږدی. کله چې دی دننه بادشاه له لاړ او دا کومه تحفه وړوه، بادشاه له به چې چا څه تحفه ویړه، بادشاه به له ډېر صفت کو چې دا څیز چې دا زما ډېر زیات خوښ دی او تا د هغه من نه د هغه ځای نه تا راوړ، نو په دې بدله کې به زه تاله ستا څه خوښی هغه ویسه، خو که زما د خوښې څیزونه وړې نو هغه به زه تاله درکوم. څنګه به چې نورو خلکو له د ښه څیزونه ورکول، سونا، جواهر، دغه شانتې د دې زمیندار دپاره هم بادشاه خپل وزیرانو ته وویل چې څومره سامان د په خره باندې راوړلی، دومره دله سونا او جواهر چې دي دا تول کړئ او دله یې ورکړئ. کله چې دا سونا او جواهر د هغه وزن مطابق دله ورکړی شو او د خره نه خره د ځانه مخکې کو روان شو. وزیر ولګېد، بادشاه ته یې وویل چې ګوره داسې به دنیا خلک راځي، تاله به څوک څه راوړي څوک به څه راوړي، که ته له داسې سره او جواهر چیرې دا ورکوي نو بادشاهي چیرې دا به زموږ ختمه شي او موږ به ډېر تنزلي طرف ته لاړ شو. لہذا داسې کار کوم چې دې زمیندار نه دا سونه چیرې دا زه واپس راوړم. بادشاه ورته وویل چې ما یوه پاڼۍ ورکړله، اوس ته پسې بیا ځې نو دا مناسب نه ده. خو د وزیر اصرار و. بادشاه ورته وویل چې ته نه قلاریږي او که ځان له ترې راوړی شي بالکل راوړی، خو البته سونه چې دا سونه جواهر چې دا ما ورکړلي. وزیر په لالچ کې راغی او په ښه آسونو کې ځان له ښه آس وکوت، په هغې باندې سوار شو. اوس په مزدور پسې یا په دغه دهقان پسې روان دی، منډې منډې منډې. زمیندار چې دی هغه خو خر یې روان کړی، په دمه د روانو د شاته نه پسې د دا اس چېرې دا په یو سپیډ سره لاړ. هغه ته یې غږ وکړو چې خر دې ودروه. هغه خر ودرو. هغه ته وایي چې زه بادشاه چې دی دا راولېږلم. او بادشاه وایي چې دله چې ما کومه سونه ورکړله دا ته یې واپس راوړه. زمیندار ډېر پوهېدونکی حکمت والو، هغه ورته وویل بادشاهان چاله څیز نه ورکي، خو چې ورکي نو بیا دا د بادشاهانو شان نه دی چې د هغو نه هغه څیز چې دی هغه واپس واخلي. لہذا که بادشاه رالیږلی یا ته پخپله راغلی، خو زه تاله د دې نه څه قسم له څیز چې دی دا واپس نه در کوم او ته ځان له واپس لاړ شه. خیر وزیر ورته وویل چې زما 3 سوالونه دي،
که د دې جواب دې راکو نو ته سامان خپل ځان سره یوسه، خو که د دې جواب دې رانه کو نو دا سونه چې دا به زه واپس وړم. زمیندار ورته ووایي بلکل سوالونه کولی شي، که جواب ماله راته در به کړم، خو که جواب مې در نه کو نو سونه چې دا نه در کوم. خو که البته سوال کوي وکړه. دی ولګېد لمبی تپوس یې ترې وکړو. دا وزیر ولګېد د دې مزدور نه د دې زمیندار نه لمبی تپوس دا وکړو دنیا منځ چې دا کوم یو دی. دا زمیندار په دې سوچ باندې و چې اوس درته زه ووایم چې فلانې ځای دی، دی وایي چې دغه ځای نه دی دا ځای دی، نو بیا به دی بحث به کېږي. په لحاظه د سره هسې هم خره روان کړه، د سره لښته وه، د یو 2 قدمه خوشې دی او ټک ځمکې له لښته راپرېښې ده چې دا د دنیا منځ دی او ناپ یې کړه. اوس سړو واړه طرف ته ناپ کړه، که په دې کې انچه ځای فرق و بس سونه دی خپله وړه. وزیر چې کتل یې چې یاره دا خو نه ناپ کېږي او نه اوس د ده سره بحث کېږي. البته ویزه صحیح ده، دا سوال خو دې صحیح شو. دویم سوال زما دا دی چې د اسمان کې ستوري چې دي دا څو دي؟ بیا دا زمیندار چې دی یو ساعت لغلی شی دی او دا سوچ یې کړ لکه زه ته ووایم چې بې شماره دي. نو دی بیا وایي چې یاره تا ته ما د تعداد ویلی، دا تعداد ولې ونه وي، دا دومره دي. نو دا زمیندار ولګېد په خپل په خر په ملا باندې لاس کېښو او دې وزیر ته ووایي چې دا ویښته شمار کا او څومره چې دا ویښته دي دومره په اسمان کې ستوري دي. وزیر نه د خره ویښته شمارلی شو نه ستوري شمارلی شو. هغه ویزه صحیح ده، دا هم صحیح ده. خو دا دریم سوال زما دا دی چې په دې ټایم کې زما په زړه کې چې دا څه دي؟ که جواب دې رانه کو نو سونه راښه وړم. هغه ورته ووایي که جواب مې در کو خو صحیح ده، که در مې نه کو نو سونه ګوره در کوم نه. دا زمیندار چې دا ډېر هوښیار او حکمت والا سړی و. د دې وزیر ته ووایي ګوره 2 سوالونه تا تپوسونه وکړه او ما بغیر څه د دقته د هغې جوابونه تاله درکړو او ته مې مطمئنه کړې. خو د دریم سوال جواب دپاره د هغې کار دا دی چې ته د وزارت په لباس کې او زه یو عام سړی یم. د دې لپاره دا ده چې ته زما لباس واغوندې، زه ستا لباس چې دا واغوندم، ته زما په خره باندې کښېنې او زه چې دا ستا په اس باندې کښېنم او خپله سونه چې دا زه په اس باندې بار کړم او د هغې نه بعد بیا زه تا ته د دې جواب ووایم. که نه که داسې نه نو دې جواب چې دا زه تا ته نه وایم. اوس وزیر خو په لالچ کې دی چې یاره که دې هر څه ووایي، که زه وایم په دې ټایم کې دی ووایي چې یاره ستا په زړه کې دا دي، زه وایم چې دا نه و دا دي. خیر ده داسې کړله، دا د خپل د بادشاهۍ د لباس چې دی د وزارت لباس چې دی دا دې زمیندار له ورکړلی، خپل د هغه سونه چې دا راوړله په خپله سیخې ده او د هغه په خره باندې دی ناست دی او د وزیر په اس باندې دا زمیندار چې دی دا ناست دی. کله چې دی ناست دی او د دې اس له پونده ورکړله او وزیر ته یې ویلي په دې ټایم کې ته غواړې چې یو غریب سړی یو زمیندار سړی دی د وزیر د وزارت لباس واغوندي، د وزارت د اس باندې دې کښېني او د لاړلی شي، او یو وزیر چې دی هغه دې د زمیندار لباس کې د خره په خره باندې واپس خپل دربار ته لاړ شي. نو کله چې دی خپل دربار ته ورسېد نو هلته د بیا دا خبره بادشاه ته وکړه چې ګوره څنګه چې تا خو ورکړ وه ولې ما نه ورکوله. نو هغه لمبی مثال چې موږ ورکړی و د هغې مطلب دا دی چې عبدالرحمن یې ورکوي خو ننګ یې نه ورکوي، او دغه شانتې بادشاه خو سونه ورکړ وه ولې وزیر نه ورکوله. نو وزیر چې نه ورکوله هغه ته د هغې سوله میلاو شوه. امید لرم دا ویډیو به د نورو ویډیوګانو په شان ستاسو خوښه شوي. ویډیو مې خوښه شوي بیل آیکن ضرور دباو کړئ او دا ویډیو مخې ته ډېره شیر کړئ. د الله په امان.